بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلش ټو پښتو لرننګ ټولز د کوونکو د کلاس د شروع کېدو نه مخکې ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو بیا د کلاس شروعات وکئ. نن ما سره دا کوم کلاس چې دی دا ستاسو په خوښه باندې کلاس دی. زمونږ ډیر ویور دی هغې د ډیر وخت نه دا کمنټونه کوي چې تاسو د انګلش په سایلنٹ لیټر باندې هم کلاسونه جوړ کړئ، یعنی چې په انګلش کې کوم ټکي سایلنٹ دي. په دې نن کلاس کې خو ما ستاسو دپاره دا یو څو ټکي راوړي د شمار ټکي دي. انشاءالله په راروان کلاس کې به د ا نه تر زیډه پورې چې کوم ټکي دي دغه ټول ټکي او د دې صحیح طریقه چې کومه ده دا ولې سایلنٹ دي دغه ټوله طریقه به تاسو ته زه په راروان کلاس کې ښایم. خو ګورئ په دې نن کلاس کې تاسو صرف ځان دومره پوهه کوئ دا تاسو ته چې کوم دوه ټکي ښکاري، یو دی سین او بل دی ساین. نو دلته دا جی چې کوم دی دا سایلنٹ ده، خو د دواړو پرونونسیشن او معنا کې ډیر فرق دی. دا صرف د دې جی په وجه باندې راغلی دی. که دا جی نه وی نو دواړه به سین سین ویلی شوی او د دواړو معنا به هم یو شان وي. نو په بعضې ځایونو کې دا ټکي چې سایلنٹ وي دی د ټکي ویل هم بدل کړي وي او معنا یې هم بدله کړي وي. خو دا ډیر په کمو ځایونو کې راځي. اصل کې دا د ټکي او پرونونسیشن په ډیرو کمو ځایونو کې بدلوي، خو د ټکي پوره معنا دې سره بدلیږي. ګورئ د سین معنا چې کومه ده ګناه ته وایي، او دلته ساین دی جی راغلی ده نو دا ساین ویلی شي، دا سین نشي ویلی. اس آی جی ان په دې کې دا جی سایلنٹ دی. دا ساین وایي د استحت نښې کولو ته، موږ ورته په پښتو کې نښه وایو. نو د یو سین مطلب شو دا سین ویلی شي ګناه ته وایي، او بل دی ساین د استحت کول یا نښه. بل ته تاسو ګورئ ډاټر، دا هغه ټکي دي چې کوم ډیر عام مونږ اورو هره ورځ یې اورو. ډاټر وایي لور ته، دا به تاسو پیژنئ. په دې کې دا جی سایلنٹ دی، دا ویلی شي ډاټر، په دې کې هم دا جی نشي ویلی. داسې بل چې مخکې کوم ټکی دی هغه دی ډیزاین. په ډیزاین کې هم دا جی سایلنٹ دی، دام نشي ویلی. ډیزاین به تاسو ګورئ دا ډیر ښه ډیزاین شوی دی، نقش و نگار. برایټ، په برایټ کې هم جی نشي ویلی، دا سایلنٹ دی. برایټ وایي روښانه ته، ځلیدونکي ته. او بل دا مخکې ټکی چې کوم دی دا دی رومانټیکلی. په رومانټیکلی کې د سی نه چې دا کوم ا مخکې دی دا سایلنٹ دی، دا نشي ویلی، دا ویلی شي رومانټیکلی. د رومانټیکلی مطلب دی عاشقانه چې ورته موږ په پښتو کې وایو، نو دغې ته په انګلیش کې وایي رومانټیکلی. او بل دی لاجیکلی. په لاجیکلی کې هم دا ا سایلنٹ دی، په دې کې به تاسو ا نه وایئ، دا دی لاجیکلی. بل مخکې ټکي ته وګورئ کلایم. د کلایم مطلب دی ختل، په دې کې دا بی سایلنٹ دی، دا نشي ویلی. کلایم سی ایل آی ایم کلایم، بی پکې تاسو مه وایئ، دا وایي ختلو ته، مطلب په پوړو باندې چې کوم ختل دي دغه ختلو ته وایي کلایم. وینزډے، په وینزډے کې ډي سایلنٹ، دا ویلی شي ډبلیو ای ان، په دې کې دا ډي سایلنٹ دی. وینزډے، وینزډے دا ویلی شي د دې مطلب معنا ده چهارشنبه، یعنی پیر نښه چهارشنبه، موږ ورته داسې وایو. بل ټکي ته تاسو وګورئ، دا ډیر عام ټکی دی، دا ډیر زیات استعمالیږي او د دې ډیر غلط پرونونسیشن کیږي. دا دی هینډسم، دا مونږ څنګه وایو هینډسم. په دې کې دا ډي چې کوم دی دا بالکل سایلنٹ دی، دا نشي ویلی. هینډسم ویلی شي، ایچ ای ان ایس او ام ای، هینډسم دا وایي ښایسته ته. بل ټکی چې تاسو وګورئ نالج، په نالج کې هم دا ډي سایلنٹ دی. نالج خو تاسو ته پته ده علم ته وایي. دو، دا تاسو ساده ویلی شئ، ایک دو. دغه دو چې کوم دی دا د انګلیش هم دا دو دی. د دې مطلب دی که څه هم، مونږ کله کله وایو که څه هم کیږي، نو دغه که څه هم د دې دپاره انګلیش ټکی دی دو. په دې کې هم دا جی سایلنٹ دی، جی تاسو مه وایئ، د دې ویل مه کوئ. بل مخکې ټکی وګورئ آنیسټ، دا هم ډیر زیات مونږ وایو او ډیر غلط پرونونسیشن یې کوو، دې ته موږ هانیسټ وایو. دا اصل کې هانیسټ نه دی، دا دی آنیسټ.
په دې کې دا اچ سایلنت دی، دا اولنی چې کوم ټکی دی دا سایلنت دی. دا وایي ایماندار ته. او بل ډیر یو عام ټکی آور، مونږ ورته هاور وایو، اصل کې دا هاور نه دی، دا دی آور. په دې کې دا اچ سایلنت دی، دا وایي ګنټې ته یو ساعت ته. ټیسټ، ټیسټ وایي خوند ته، په دې کې دا ای سایلنت دی، دا نشي ویلی، تاسو به ټیسټي نه وایي، دا دی ټیسټ. خوند، ذایقه. لایټ، په لایټ کې هم جی سایلنت دی، لایټ وایي رڼا ته. ګورئ مونږ سره دا بل ټکی چې کوم دی لیم، په دې کې دا بی نشي ویلی، د دې مطلب معنا دا شمع یا ډیوه. اوس خو دغه ډیوی او شمع نشته دی، خو په انګلیش کې دغه شمع یا ډیوی ته وایي لیم. په دې کې دا بی سایلنت دی، دا تاسو مه وایئ. زه به انشاءالله پر روان کلاس کې خپل پوره کوشش کوم چې د ا نه تر زیډه پورې دا ټول سایلنت ټکي راوړم او تاسو ته یې وښایم. په دې نن کلاس کې به هم دا ټکي بس وي، ځکه چې بیا به رانه په نیمه کې پاتې شي. بیا به راځمه د یو بل کلاس سره ماله راکړئ. تر د بل کلاسه پورې اجازت چې چرته هم یې ښاد، آباد او بریالي اوسئ.